وای که د خوړ کاڼي وراسته وي نو ګیدړانو به خوړلی وي. که مسافري اسان شوی نو هر یو کس به کولی، هر سړی به بیا مسافرۍ له تللی چې یاره اسانه ده. مسافري ډېر ګران شی دی. څنګه چې تاسو ته په دې سایټ کې ویډیو ښکاري د عرب ملک نه دا ویډیو راغلې ده چې خپل قبیل په خپلو کفالت چې کوم کسان ورسره دي په ویزو باندې نو په هغوی باندې څومره ظلم کوي. دوی لږه معمولي غلطي کړې ده نو د هغې غلطۍ سزا یې ویني، وښي یې بېعزته کوي، کنځل ورته کوي. نو ګورئ خبره داسې ده که نه، ډېره خبره نه اوږدومه چې کم سړی مسافرۍ له ځي عرب ته ځي هر ملک ته ځي نو کوشش دا کوئ چې څوک تاسو له ویزه کوي نو ورته ووایه چې کفیل د له ښه انسان وګورئ چې انساني همدردي پکې. که مثال کې طور پر کپیل د سړي بچی دی نو بیا کوشش دا کوئ لږې ډېر روپۍ سیوا ورکوئ نو ځان له ازاده ویزه کوئ. د کپنو په ویزو باندې وځئ. د کپنو په ویزو کې بیا دغه حالات دي چې وال ټکول او بېعزتي به خورئ او شرمېږئ به. نو د دې د وجې نه مې په دا وړوکی شان کلیپ جوړ کړو چې دا ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او کوشش کوئ چې ځان له په خپل پاکستان کې روزګار روانوئ. که پاکستان نه نه کېږي او خامخا تاسو مجبوره وئ او بهر ملک ته ځئ نو بیا دغه یو څو خبرې ځان سره په دماغو کې یاد لرئ چې یا ازاده ویزه یا ښه کفیل ښه انسان ګورئ. بیا د هغه په کفالت چې لاړ شئ نو څه مسله نشته، بیا هم بېعزتي دغه هم نه کوي. خو دا بعضې نیم پکې بې غیرته انسان وخیږي نو دا په دې مسافرو باندې ډېر زیات ظلم کوي. نو څنګه چې تاسو ته په دې ویډیو کې ښکاري خپله مو ولیدله چې څومره ظلم پرې کوي، ویم والل کنځله مو ته کوي، معمولي غلطي کړې ده. نو ویډیو خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ، د ثواب په نیت یې شیر کړئ. د څوک مثال په طور بهر ملک ته ځي مو و کارمار له ځي ویزه اخیستل غواړي ځان له نو چې هغه د مخکې نه دا ویډیو ورسي چې او ګورئ دا قیسې هلته شته دی نو چې هغه ځان له خپل کوشش کوي چې ځان له په ازاده ویزه لاړ شي یا بل ملک ته کوشش وکړي لاړ شي چې عرب ملک ته لاړ نه شي او که عرب ملک ته ځي نو چې په ازاده ویزه لاړ شي. السلام.